بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زبارونو خوانو چې ټول وروغ جوړ او د صحت په جامه کې یې او الله مو همیشه خوشحال لره. د یو بلې ویډیو سره تاسو مخامخ حاضر یم. زمارونو خوانو نن زه تاسو ته د الله پاک صفاتي نوم الاول جل جلاله د دې معنا او یو څو ډېر بهترین خواص ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زمارونو خویندو الاول جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی دا د ټولو نه اول. اوس د دې څو خواص دي دغه درته وایم. نمبر 1 لومبی خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم مسافر وي او هغه خپل وطن ته واپس راتلل غواړي نو هغه دی د جمعې په ورځ باندې 1000 پیرې یعنی زر پیرې دا الاول ووایي ان شاء الله ډېر زر به په خیر خیریت سره خپل وطن ته واپس راشي. نمبر 2 دویمه خاصیت هم زمارونو خویندو ډیر اوچت دی چې د چا هم زوی نه وي او زوی غواړي نو هغه دی روزانه 40 پیرې دا الاول وایي ان شاء الله دغه مراد به هم پوره شي او ټول مشکلات به هم آسان شي. نمبر 3 درېمه خاصیت هم زمارونو خویندو ډیر اوچت دی چې څوک هم د 40 جمعو په شپو کې هر شپه د ماسخوتن مانځه نه بعد 1000 پیرې دا الاول وایي نو ان شاء الله ټول حاجتونه به پوره شي. نمبر 4 څلورمه خاصیت هم دا د زمارونو خویندو چې څوک هم روزانه 11 پیرې دا الاول وایي نو ان شاء الله ټول خلق به په ده باندې مهربان شي. نمبر 5 پنځم خاصیت دا د زمارونو خویندو چې څوک هم 100 پیرې دا الاول وایي نو ان شاء الله د ده بیبي د ده ښځه به د ده سره محبت کوي. نو داو دوستانو د الله پاک صفاتی نوم الاول جل جلاله د دې معنا او یو څو ډېر بهترین خواص امید دی چې تاسو به پې پوه شوي یئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ او د داسې ویډیوز دپاره زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.